السلام علیکم ملګرو. خبره سرته ونه رسیده خو هغه ماشاءالله عمران دیوانه ویډیوګانې چې کومې دي ټولې فیک دي. موږ راغلي وو هغه سره ملاقات وکړو. ما ته ویډیو کړې ده، نظام الدین به هم ویډیو کړې ده، عبدالله ظهیر صاحب هم ویډیو کړې ده. هغه ویډیوګانې د هغه پیک دي. ان شاء الله تعالی که زندگی وه 4-5 ورځې بعد به هغه موږ راغواړو، راځي به په خپله باندې ان شاء الله. بیا به سره ټول ملاقات هم وکړو، ټول ملګري به و هم ویني دغه فیسبوک ته پاڼې، ځکه چې زموږ سره اوس نیټ وفا ونه کړله ډېر داسې ځي کې چې والله یو د الله نوم پکې کار کوي. د غربت سره بلد یو که د عمر سره سم دی خو پکې غم دی. ستا په لاسو کې کتاب دی، زما لاسو کې چلم دی، ما لاسو کې چلم دی، مړه دا خو پکې غم دی. نو عبدالله ظهیر صاحب ماشاءالله عبدالله ظهیر صاحب څه وایه په دغه حقله؟ صاحب ډېره زیاته مننه ملګرو. موږ تقریبا خو د ملکن نه روان شوي، زه سره د کوهاټ نه رالم. ډېر زیات مزله مو وکړو. هغه کور مې ته لاړلو، بیا کور مې کوم دننه ډېر نه لاړو، تقریبا 20 کیلومتره نه لاړو. هلته د کور مې ملګرو سره بیا هغو ملګرو عمران دیوانه صاحب را پیدا کړی و. عمران دیوانه صاحب سره چې موږ کېناستو، یقین وکړه چې څنګه موږ ورننوتو کېناستو، دعا سلام ورته وکړو. نو ډایرکټ ورته وایي چې ته ضمیر خان نه یې. نو ضمیر ځان ته حیران شو، زه مې حیران شوم چې موږ خو وایي چې دا خو به لیونی وي، دا خو په خبره نه پوهېږي، دا خو به څوک نه پېژني. نو هغه د هر یو شاعر د بغزاده دانې د محمد ګل منصور پوښتنه یې وکړله، انتر دې د ښو شاعرانو ملګرو پوښتنه یې وکړلې. ښه ټیک ټاک دی. دا کومې ویډیوګانې چې خلک نشر کوي دا خالص د فیسبوک دپاره، د خپل یوټیوب مشهورتیا دپاره. ځینو خلک په ځانونو مشهور هم کړل. هغه خلکو ضمیر خان صاحب لږ به تنقید وکړو، هغه خلک یې اوس پوښتنه هم نه کوي. خو ستا د کور ودانې، ستا د ملګرو د کور ودانې چې دومره راغله، د هغه پوښتنه یې وکړه. ضمیر خان صاحب چې کله هم کوهاټ ته راځي، په خپلې موټر کې، په خپلې ټوډۍ کې، په خپلې ګاډۍ کې راځي. نن تاسو ته پته ده چې نن دا په امبولانس کې راغلی دی د ملګرو سره خپله، چې زه خپله ورشم او عمران دیوانه راولم. دلته چې ضمیر خان صاحب او د ملګرو کتل نو حالات بدل. نو الحمدلله ښه و. ظهیر صاحب هم را سره لاړی. ظهیر صاحب مننه دې کومه. او هلته د سپین غر نبی الله سپین غر صاحب هم مننه کومه. د هغه د ټولو ملګرو مشکور صاحب صدیق چې څومره ملګري وو د هغوی سره ملاقات هم وشو. او عمران دیوانه صاحب چې کم دی نو هغه خامخا دغه اتله چې کم دي دا مخکنۍ ویډیوګانې دي خلک شیر کوي را شیر کوي. انشاءالله 3-4 ورځې بعد به هغه راولو او بیا به ملکان کې به د هغه سره خپلې ګپې شپې ولو. بیا کم مونږ ته په هغه کې مسله ښکارېدله. نو بیا د مدد الله دې نه کړي، خو د مدد سنټر چې کم سربراه دی او مالک خو الله دی، خو چې کوم اختیار د په لاس کې دی، خادم دی، نو هغه چې کم دی هغه به د خرچه ارسه د منلیو چې وایي د مدد سنټر خرچه په مونږ شوه. مونږ وروره مونږ په دغه نه یو دا مونږ لیونی په دې نه یو چې تاوان دی پکې اور ته وردانګو کچاو وي چې جانان دی پکې خاصه د خدای د رضا لپاره تلو او په سکرین یې د ذکر وایم چې دا مدد کوم هغه چې دی که نه، دا چې کوم کار کوي او په کوم کار باندې دا راوتلی او د سره په سلګونو بیماران دي او نشیان دي، ځوانان دي، دا خو ډېر لوی کار کوي. په کار دغه شان خلک مخته راوړل شي، دغه شان خلکو سره هیلپ وشي، دغه شان خلکو سره حکومتي او پرایویټ خلکو سره هیلپ وکړي. دغه شان د عمران دیوانه په شان زرګونه نه په لکونه خلک دلته پراته دي، د نشو په حالت کې. انشاءالله دغه څیز به کوهاټ ته راوړي. ضمیر خان صاحب ستاسو غوندې ملګرو په ملګرتیا ته دي ملګرو بس انشاءالله ملګري خو ګوري که نه. موبایل ما راکړه اوره په اخره کې نه دی، اخره کې وته نه ناشنا لاره ده. دا ناس څنګه نورمال په وته وخه دا ګورئ چې قسم په خدای دقه ستلې مو د سراله زما دا سیټ ډېر نږدې دی او ضمیر خان وکتې د خپې دغلته راځم نه او تر سهار نه د دې ټایمه پورې دقسې ناست دی خپې وته لږ وښه بھائی. بالکل دا پښتو کې ورته وایي چې یاره د انګریزۍ تینو دا انګریزۍ تین مې ته جوړ کړی دی او زما نه چې کوم دی مکمل 3-5 جوړ کړی دی. اورې زی په دوکره روان کړی مرور وایي نه کوهاټ ته شوی او د کوهاټ نه چې کوم دی رو بیا مونږ انګو ته رالو. د انګونو چې دی نو بھائی سدې پاڼه چې نارو نو الله په ایمان خوشحاله کړه. دغه ضمیر نه یو پوښتنه کوم ضمیره جی په دومره مصروفیاتو کې چې زه ما ته باید دومره مصروف یم. تاسو ته د ملګرو دا سوچ څنګه وکړو؟ لکه څنګه تاسو د ریاض عمران دیوانه راولو؟ اصل کې
صحیح د زړه خبره لکه داسې سوه قسم په خدای که نور سوا دا یوه خبره وکړه چې بیګا مې خوب نه ده کړی د عمران دیوانه بیوټي والله ویډیوګانې به خلکو را لېږلې واتساپ ته ما ورته وی چې بھائی که تاسو واتساپ ته ویډیوګانې را لېږئ دغه زموږ حق جوړېږي یوازې دا نه ده چې موږ د په فیسبوک باندې فیمس یو موږ د په شاعرۍ خلک وپېژني هغه په خپل ځای باندې ده انسانیت په خپل ځای باندې دی درې واړه بچي وو نو موږ وی موږ به د ده د ژوند ښه سوچ وکړو د بچو د خاطره د بچو ماشومانو د خاطره زموږ په څنګه چې لکه روح پلار لاړ شي خپل بچي ځان ته رانږدې کړي پکار ده چې داسې هغه م وکړي نو بس الله دې په هغه باندې خپل رحم وکړي موږ دې الله په خیر ورسېږي امين او ضمیر بھائی زما څه سوچو خبرې ما چې کله دې طرف مطلب مې کېدی شي دی هغه ویډیو کتلی کم یو نشهي روډ دی د لوډخوړو او خپل د شپږو میاشتو لورې ووژله او په څه وجه ووژله چې یاره بھائی د هغه د نشې هغه تو دونه سیوا شی و چې دی مو نه کته چې دا زما لورکی ده او هغه لورکی بیا راواخېستله د اوبو یو تالاب ته یې واچوله بس ژوند لږ ژوند دی دې کې موږ له پکار دي چې د هر انسان خدمت وکړو لازمي نه ده چې یو سړی د فیمس وي د کیمرې مخې ته یو شان د کیمرې نه شاته بل شان د خدای خاطر وکړئ د کیمرې مخې ته چې څنګه یې هغه شان د کیمرې نه شاته شئ نو الله به مو هم ملګری وي او الله به در باندې هم رحم کوي او انسانان به در باندې کیمرې شاته دي د کیمرې مخې ته شئ هغه غټه ګرام وکړه بس دغه زمانه ویډیوګانې ضمیر خان ورور دغه خبرې او دغه یو کړاو الله دې ولا اجر ورکړي دې موږ دې الله اجر راکړي او د سیزم چیرې ډېر عمران دیوانه صاحبان په معلوک کې په کلو کې په وطنونو کې پراته دي چې دا کنه وره بالکل جی پکاردار چیرې مونږ هر عمران هر داسې لازمي نه ده چې د انسان سره د کروڑونو روپۍ هغه د چا خدمت وکړي جی لازمي نه ده چې د چا سره د گاډي هغه د چا خدمت وکړي ٹھیک ته جی لازمي نه ده چې د یو سړي ښه بنگله د هغه د چا خدمت وکړي ټیک کنه یې کده په دې لحاظ باندې وي دا دوه کسان گوي کولای شي دا تیل مون پری کړه هغه نسیامي اچيلي کنه په خدای قسم چې نسیامي اچيلي ټیک بالکل ما تصویر شیر کړی دی کم پمپ کې چې ولاړ یو هغه پمپ نه ضمیر خان ټیلر ته ولې دي کاته کې اچولي دي ښه اصل یې 100 روپۍ پکار شو روټ او نیم 2000 او 200 کسان 7300 روپۍ سمثینګ دغه نه یو چې پیسې زمونږ ولګې دي خدای دې چې لکونه په لګیم قسم په خدای چې د انسانيت سوچ کنه هغه څه خبره نه ده خو دونه درته وایم چې په ځان کې لږ دا احساس راولې کې هر څوک فیمس یې دا نه چې یوازې د زما یوازې په چا باندې ګوته نه کړم په چا تنقید نه کوم خدای ته وګوره چې د کیمرو شاته څنګه مخې ته څنګه شاته د قصې شي چالوم نالو خو هر سړی ځان پیژني دي چې کنه هر سړی ته خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای د پاره یار لیدلې نه دی نو بس دغه پیغام و اراونه خپل مې ونیسي په نارنج کې مې انار لیدلې نه دی بس دغه پیغام و در مې کو عمران دیوانه چې کم دی نو ماشاءالله خپل خصټ 60 ته او ان شاء الله راضی با کبيام پکې 19-20 نو بیا په مدد سنټر کې داخلو کله سورزي کشل روزي کمیاشي چې کله خپل خطول شي کلونو پروت هغه پروا نشته او چا ته صحیح پرته حاصل شي کنه یار بالکل بس الله امروغ لرا د منظور کې کوم لوی سفر پروت دی والله خپې مرا کونټي شوی دي بيخي بخبوم دل لاغله ځکه چې زه خو بيخي د سیناسم چې توبې وباسي زه تنگ دی خپې مبدي دي رازوم پکې مې سه هغه یو شیر په ګډاله کې است ختم کنه یار والله ستړی شو ما روش خیر دا یو په صرف ور برابر کا هو چې دا ګوري مو په چې زمير خو یو کیرو او کنه دا یو خدای څخه چا پیژندل او دا صحیح حساب کتاب ته کسلی یاره والله ير دي نه ستړی ما مړه لګي وته ور برابر والله چې ستړی مدا سي ما کنه چې د وجود نه سم ټکا خېږي بس مسافر سلام منظور دی مسافر دا خبر پیغام او سلام ټول مینوال سلام منظور دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو رسمو دغه عمران دیوانه پسې تلو او موږ ستړي شو ډیر زیات شپې ما ویډیو کړم دغه را پاسې دمه یو خبره مې ضروری ګڼله چې یو حقیقت هم درته وایم عمران دیوانه کم سے کم
100% کې صرف 20% یا 10% خراب دی. هغه هم دغه له لاسه نه دی خراب، هغه هم دغه سوشل میډیا او د سوشل دغه نه خراب دی. هغه یو خبره باته وکړله بیګا سیټ ته کړم دا ټول کسان ګواري دا غزي خلک که زما دا ویډیو ګوري چې کم کسانو سپینغر صاحب له هغوی ګواري سیټ ته کړم ما ته ویل چې زه په هېڅ چا هم اعتبار نشم کولی، ځکه اعتبار نشم کولی چې زمیر بهي زما سره د ټیشو پیپر په شان خلکو استعمال کړم او بیرته علم زه په هېڅ چا اعتماد نشم کولی، په هېڅ چا اعتبار نشم کولی. اوس هم تقریبا کال لا ته راغی چې څوک پسې تللی دی او بهي سړی د پولیسو په زور باندې در چوت کو درې وړو، پېښور ته بیا راوړي، مردان ته بیا راوړي، هر ځای ته ځای راوړي چې پولیس هم ورسره و بس سړی چوت کو ویې وړی. نو الله دې د دغه خلکو هم عزت وکړي چې دا چا راوړو. ښه دی، ښه خبره ده چې دومره څوک پیدا شو چې تپوس یې وکړو. دې نه مخکې خو څوک ته تپوس هم نه و. او هغه په زه په عمران دیوانه باندې احسان هم نه کومه چې دا زما په هغه باندې احسان دی، دا زمونږ فرض دی، دا مونږ کوو، دا د انسانیت په جوړ باندې. خو دا یوه خبره چې مطلب پکار ده چې موږ د داسې خلکو مرسته وکړو، خو په داسې خلکو پیسې راټولې نه کړو. زه به وګورم، زه اوس هم تاسو ته د دې ویډیو دا به ټولو ملګرو ته دا پیغام رسوی زما، اوس هم درته وایم چې که د هغه نه چا ویډیو وکړه د عمران دیوانه نه او